پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په درېیمه سټوډیو کې د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالله پوهان میلمه دی. پوهان صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که د پیل پوښتنې په توګه له تاسې وپوښتم دا چې لکه څنګه چې تاسې هم واورېده په چابهار بندر کې هلته سوداګري ډېره شوې ده، له بل اړخه بیا پاکستان سره هم زموږ د سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوي دي. څه فکر کوئ په دغسې یو وضعیت کې د چابهار ستراتیژیک اقتصادي اهمیت په څه کې دی؟ سلامونه نیکې هیلې او احترامات محمدي صاحب تاسو ته او د ټولنیز ټولو لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کومه. واقعا ډېره یو ښه پوښتنه مو کړه. د چابهار بندر په داسې حالاتو کې جوړېدل چې د افغانستان کومه تکیه یا تړلتیا چې ده اوس مهال په پاکستان باندې ده. دوه مهم بندرونو څخه یې ګټه اخیستل کیږي چې کراچۍ او واګه بندر ده. همداسې روابط ورسره ډېر خراب شوي دي چې د دې روابطو په پایله کې افغان تجارانو ته ډېر زیانونه رسېدلي دي. بازار کې کورني هغه کوم محصولات چې دي د هغې بیې لوړې شوي دي. په داسې حال کې چې په دې نږدې وخت کې 6 میاشتې معافیت هم دې ته پیدا شوی ده، نو د دې بندر نه ګټه اخیستله کوی سو موږ هغه کومه تړلتیا چې په پاکستان باندې لرو هغه راکمه کړو، همداسې ازادو اوبو ته لاره پیدا کړو. پاکستان باندې هغه کوم فشارونه چې دوی په موږ باندې راوړي په راتلونکي کې له دې فشارو څخه دوی ګټه نشي اخیستلی. بل موږ کولی سو خپل تولیدات د دې له لارې نه ایران ته، هندوستان ته، د هندوستان له لارې حتی سریلنکا، مالدیف، اندونیزیا، مالیزیا دې هېوادو ته هم ورسوو او کولی سو خپل صادرات لوړ کړو چې زموږ صادرات تقریبا 2 میلیارډه ډالر دي. د دې بندر نه د ګټې اخیستنې په وسیله موږ کوی سو دا نور هم په آینده کې لوړ کړو. بله سیمه ییزه همکارۍ رامنځته کوي. د دې بندر په جوړولو سره کوی سي سیمه کې چې کوم هیوادونه په دې پروژه کې داخل دي ترمنځ یو ګډ تړون، یو همکاري رامنځته سي. افغانستان او د اسیا نور 6 هیوادونه چې په وچه کې دوی موقعیت لري، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان هغه هیوادونه دي چې ازادو اوبو ته لاره نه لري. نو د دغه بندر په جوړولو سره هغه هیوادونه هم کوی سي په دې کې داخل سي او ګټه یې هغو ته هم ورسیږي. بل موږ کولی سو سیاسي او ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړو چې کولی سو هغه سیاست چې په منطقه کې پلي کړو د بندر د یو الټرنیټیو په شکل باندې ترېنه ګټه اخیستی. ځکه موږ سیاست کې بیا بند نه راځو، کوم محدودیتونه چې لرو هغه محدودیتونه ازادیږي. بل د سیمې تجارت ورسره لوړیږي. هندوستان هیواد چې اوس کومه ټکنالوژي لري د دې ته بازار ته ضرورت لري. د دې لپاره یو مناسب بازار چې د هغه منځني اسیا هیوادونه دي. نو د دې بندر د جوړېدو له وجې نه کوی سي هغه خپل صادرات منځني اسیا ته ولېږي. بل منځني اسیا کې چې کوم مزیت ده هغه د سون توکي دي چې په دې وخت کې ورته هندوستان ډېره شدیده اړتیا لري. نو د دې بندر جوړېدو له امله کوی سي هغه توکي چې هندوستان ورته اړتیا لري له منځني اسیا څخه وپیري. بل د افغانستان خپله موضوع ده چې کوم صادرات چې دوی کوي زموږ لپاره تر ټولو مناسب مارکیټ چې ده هغه پاکستان او هندوستان ده. اصلا موضوع چې دلته ده د هندوستان ده. هندوستان سره زموږ روابط ډېر ښه دي مګر څه خنډ چې رامنځته سوی ده هغه پاکستان ده. نو د دې بندر په جوړېدو سره کولی سو هغه خپله تکیه له پاکستان څخه کمه کړو او د دې له لارې نه خپل صادرات پوهان صاحب پوښتنه همدا ده ښه هند له افغانستان سره خپلې اړیکې د سفارت تر کچې ورسولې او دغه راز یو څو موده وړاندې بیا خپله هند ویلې چې دوی په هڅو باندې د امریکا له لوري دوی هغه د چابهار بندر معافیت ترلاسه کړ او تر یوه راتلونکي کال پورې وغځوه. موږ له هند سره څه ډول سوداګري کولی شو؟ په رښتیا هم د پاکستان غوندې یو بدیل موږ ته کیدی شي او دغسې یو اقتصادي انحصار څخه موږ راوتی شو او دغه تکیه په تدریجي ډول له پاکستان څومره راکمولی شو؟ واقعا محمدي صاحب هندوستان د افغانستان سره ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او اکثرې کومې اړیکې چې دي د افغانستان او د هندوستان د دواړو پر ګټه باندې روان دي. په دې وروستیو کې چې کومې پیښې رامنځته سوې د بهرنیو چارو وزیر تګ هندوستان ته، همداسې د هندوستان سفارت خپلې اړیکې د سفارت په کچه باندې لوړول. نو موږ کوی سو هندوستان ته خپل زراعتي محصولات چې یو ښه مارکیټ ورته ویلی سو لکه وچه میوه ده، تازه میوه ده، همداسې معدنیات دي، خام مواد دي، کولی سو هندوستان ته ولېږو او په بدیل کې هغه واردات هم وکړی سو چې کولی سي د پاکستان څخه چې کوم تولیدات له راځي د هغې په پرتله په کمه بیه او په لوړ کیفیت باندې
ترلاسه کوم. پوهاند صاحب په خپله د ایران سفارت ویلي چې دغه بندر کې زیرمتونونه شته دي، ګودامونه شته دي، دغه راز د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو لپاره او دغه راز د سړکونو پراختیا هم دوی په نظر کې نیسي او دغه چاره به د ایران او افغانستان ترمنځ سوداګري لا هم زیاته کړي او ترانزیت به هم زیات شي. په داسې حال کې چې په خپله د ایران سره په دې وروستیو کې د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده، له دغو زیربناوو څخه افغانستان څه ډول ګټه اخیستی شي؟ څومره یو ښه فرصت دی د دوی لپاره؟ دا یو ښه اقتصادي فرصت ده، که څه هم ایران سره زموږ صادرات ډیر کم دي او واردات مو زیات دي، نو د ایران لپاره افغانستان یو ښه مارکیټ ده. نو غواړي دوی دا سوداګري نوره هم لوړه کړي چې په دې بندر باندې دوی کاروان کړی ده. څه چې زموږ لپاره مهم دي هغه زموږ بدیل لاره ده، زموږ صادراتو لوړول دي، په ارزانه بیه وارداتو راواردول دي او ایران هم په دې کې پانګونه شروع کړې، هندوستان هم پانګونه شروع کړې، اوس په لنډ مال کې مافیات هم دې ته پیدا سوی ده. بل هندوستان کوم روابط چې دي پاکستان سره ډیر خراب دي، چین سره هم روابط دومره ښه نه دي، نو د دې لپاره چې روابط یې هغوی سره ښه نه دي، افغانستان سره نور هم ښه کړي او په دې لاره باندې دوی ډیر کار کوي. او یو بله موضوع چې دلته مهمه ده، د دې ترڅنګ یو بل بندر هم ده چې ګوادر بندر ده، چین ډیره پانګونه پرې کړې ده، نو دلته یو رقابت هم رامنځته کیږي. نو دلته هندوستان ډیر کوشش کوي چې دلته هم پانګونه وکړي او همدارنګه ایران هم، چې یو لامل دا ده چې د افغانستان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ ده او په دې وروستیو کې چې کومې پیښې رامنځته سوي دي د ایران تعاملات افغانستان سره ښه دي، حتی موږ یو فرهنګي مزیت یو فرهنګي تړلتیا هم له ایران سره لرو. د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ حجم ته که وګورو نږدې $1 میلیارډ ته رسیږي. که چیرته د چابهار بندر له لارې دغه سوداګري نور هم پراخیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ هم په ځینو هغه سهولتونو چې خپله د ایران سفارت یاد کړی په دغه بندر کې هغه هم یاد کړل، فکر کوئ چې د چابهار له بندر څخه که نور هم سوداګري کیږي دغه حجم به څومره لوړ شي؟ او په خپله چابهار بندر د دواړو هیوادونو لپاره د هند پر رول باندې موږ وغږیدو، د ایران او د افغانستان لپاره کوم فرصتونه لري او کوم خنډونه؟ که څه هم مخکې خبرو کو تاسو ویلې چې د دې ظرفیت فعلا 6 میلیونه ټونه ده، مګر دا ظرفیت کولی سي تر 20 میلیون ټونه هم ورسیږي. زموږ سوداګرۍ 1 میلیارډ ده، نو دا کولی سو له 1 میلیارډ څخه نوره هم زیاته کړو. څه چې زموږ ته مهم دي زموږ صادرات مهم دي، ځکه ایران هیواد ته زموږ صادرات ډیر کم دي، نو موږ کولی سو خپل صادرات ایران، د ایران له لارې هندوستان، همداسې ایران د ایران له لارې نه کولی سو حتی عربي ملکو ته هم خپل صادرات زیات کړو. ایران زموږ د کومو توکو لپاره ښه مارکیټ کیدی شي پوهاند صاحب؟ ځکه تر ډیره پورې موږ چې له کومو هیوادونو سره سوداګري لرو زموږ د صادراتو کچه کمه ولې د وارداتو ډیره ده، موږ په وارداتو متکي هیواد یاستو، څنګه دغه انډول برابرولی شو؟ که څه هم ایران هم یو زراعتي یو د سون توکو اقتصاد لري، افغانستان هم اوس لپاره څه صادروي اکثره زراعتي محصولات دي، نو هغه تولیدات چې موږ تولیدوي ایران په ښه کیفیت په ارزانه بیه هغوی زموږ څخه تولیدوي. او بل ځینې خنډونه هم شته، سیاسي خنډونه هم کیدی سي. ایران یو داسې پالیسي مخ ته وړي چې د افغانستان محصولاتو ته اجازه نه ورکوي په خپل بازار کې خرڅ کړي، ځکه هغوی پې مالیات زیاتوي، په ټوله کې خنډونه رامنځته کوي، د پانګونې خنډونه رامنځته کوي. افغاني تجارانو ته حتی اجازه نشته چې هلته هغوی خپل ځمکې واخلي، نندارتونونه وړاندې کړي، نو هغه خنډونه دي. نو څه چې موږ ته دلته مهم دي زموږ هغه زراعتي محصولات دي، کولی سو له معدنیاتو څخه خام مواد دلته په افغانستان کې پروسس کړو، هغه څه چې ایران مارکیټ کې ورته ضرورت ته په هغې باندې تبدیل کړو، هغې نه وروسته ایران ته صادر کړو. پوهاند صاحب که تیرو 4 کلونو ته وګورو زموږ اقتصادي وده څه ډول ګڼئ او دغه راز څومره موږ له اقتصادي انحصار څخه د یو څو هیوادونو راوتلي یاستو؟ که چېرته لږ وګرځو او لرې لاړ نه شو، خپله دغه د پاکستان سره د لارو تړلو څه باندې 20 ورځې وتې دي او لا هم لیدل کېږي چې په هیواد کې هغومره اغېزه نشته لکه څومره چې پر پاکستان دی. صحیح د دواړو لوري به زیانمن شوي اوسي، خو په هغه کچه چې پاکستان هم زیانمن شوی دی افغانستان ته هغومره هغه انحصار نه لیدل کېږي. څه فکر کوئ چې دغه اقتصادي انحصار په تیرو 4 کلونو را په دې خوا څومره کم شوی دی د افغانستان لپاره؟ که څه هم له 2001 څخه دې خوا په افغانستان تړلتیا هغه تکیه پر پاکستان باندې زیاته وه، هغې نه وروسته د جمهوریت په اخرو کې داسې یو موضوعات رامنځته سو چې زموږ هغه تکیه ډیره کمه سوه. لکه اوسنی مثال هم تاسو وړاندې کړو چې اخر کې ټولې لارې له پاکستان سره تړلې دي، مګر بازارو کې تغیرات راغلی، دومره تغیرات نه ده راغلی، هغه هم د تقاضا او د عرضې په اساس باندې ډېر یو کوچنی تغیرات راغلی ده.
زموږ کورني ناخالص تولیدات د 1400 کې تقریبا 20 میلیارډه ډالر وو چې د جمهوریت سقوط سره تقریبا 14 میلیارډو ډالرو ته راغلل. اوس هم بیرته زموږ تولیدات کورني محصولات زیاتیږي. په ټوله کې دغه اوس چې کومه لاره بنده ده اغیز لري، مګر هغومره اغیز نه لري کوم چې 2001 کال نه دې خوا تر 2014 کال پورې چې کوم تغییرات درلودل. پوهاند صاحب که دې ته وګورو چې موږ له پاکستان څخه ډېر واردات هم لرو او داسې واردات چې ممکن له نورو هیوادونو موږ ته ارزانه تمام شي، ښه بدیل مارکیټونه ستاسو په نظر کوم هیوادونه دي چې لږ تر لږه هغه واردات چې موږ له پاکستان څخه لرو په هغه کچه اوسي، په هغه سطحه اوسي او ارزانه تمام شي؟ که څه هم پخوا زموږ پاکستان ته صادرات زیات کېدل، واردات هم زیات کېدل، مګر په دې وروستیو کې زموږ هغه صادرات او واردات پاکستان هیواد ته تقریبا تعادل حالت ته راغلی ده. نو په دې اساس د پاکستان او د افغانستان هغه ګټه چې تجارت څخه یې ترلاسه کوي یو شان ده. دلته هغوی خنډونه جوړوي. نو زموږ لپاره بهترین مارکیټ چې ده هغه د هندوستان مارکیټ ده، د روسیې مارکیټ ده، د عربي ملکو مارکیټ ده او د اروپا مارکیټ ده. که څه هم د دې په وړاندې ځینې خنډونه شته، ځینې هغه بسته‌بندي یا پیکینګ موضوعات دي، د کوالټي موضوعات دي، هغه بازار کې چې زموږ مزیت ده د هغوی په اساس باندې زموږ محصولات تر اوسه نه دي جوړ شوي. مګر اوس په اوس وخت کې تر ټولو ښه بازار، بدیل بازار د پاکستان لپاره هندوستان بازار ده، د روسیې بازار ده او د عربي ملکو هیوادونو بازار ده. د وروستۍ پوښتنې په توګه پوښتم، 2 دقیقې فرصت لرو پوهاند صاحب، دا چې اسلامي امارت وایي دوی اقتصاد محوره بهرنۍ پالیسي لري، څومره په دې وروستیو کې د هیواد اقتصاد وده کړې ده او بالاخره څه ډول کولی شو دغه پالیسۍ ته لا په دغه ډول دوام ورکړو چې له ګڼ شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ولرو د ملي ګټو پر اساس او وکولی شو چې خپل اقتصاد پر پښو ودرو او ځان بسیاینې ته ورسیږو؟ په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت چې کومه پالیسي روانه کړې ده اقتصادي محوره ده. زموږ ټولې ارتباطات او اړیکې له همسایه هیوادو څخه، له همسایانو څخه خواته نور هیوادونه چې دي اقتصادي محوره دي. زموږ بازار یا صادرات واردات چې دي ټولې هیوادو ته کېږي، کم خنډ نه رامنځته کېږي. حتی امریکا ته زموږ صادرات کېږي. په دې وروستیو کې زموږ انار په لومړي ځل باندې روسیې ته لاړ. په دې نږدې وختو کې به مڼې هم صادر سي. نو کرا موږ کولی سو له دې وابستګۍ نه لاړ سو او د امارت چې کومه پالیسي مخته روانه ده نو د هیواد په ګټه روانه ده، ځکه زموږ تعاملات ټولو هیوادو سره چې دي متوازنه دي. د یو هیواد فشار لاندې نه راځو او هر څه چې کېږي زموږ په ملي ګټو باندې دي. ډېره مننه. کور مو ودان د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی عبدالله پوهان. درنو لیدونکو د بازار خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو همکارانو په مننې تر بیا ښې چارې.